قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم. سلامونه او نیکې چارې مو ومنئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پیاوړي لیکوال، شاعر او کتاب خپرونه پیل کړې ده او دغه خپرونه به تاسو ته هر اتوار پر ستړي پښتون پیج باندې کتلی سئ. له تاسو څخه خواست کوو چې د پیاوړي لیکوال دغه سلسله مخته را سره بدرګه کئ. ګورئ یاستې او شعروئ یې چې پښتو ادب ته، پښتو ژبې ته او کتاب ته وده میلاو سي او خلک د کتاب سره بلد سي، خلک کتاب واخلي، خلک کتاب ولولي او د هر شاعر سره خپله ځان متعرفه کړي او د خپلې ژبې اتلان، د خپلې ژبې مشران، د خپلې ژبې لیکوال او شاعران وپېژني. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پیاوړي لیکوال وخت په وخت د مختلفو او بیلابیلو لیکوالو او شاعرانو پر کتابونو باندې چاپي رسنیو کې هم تبصرې کولې او اوس یې پر فیسبوک باندې دغه نوې سلسله شروع کړې ده چې موږ تاسو ته یو کتاب او یو شاعر معرفي کوو او په دغه سلسله کې په تاسو شاعر پیژنو او د شاعر کلامونه تاسو ته معرفي کوو چې تاسو خپل لیکوال او شاعران واورئ. نو دغه یو کتاب دی، سپرلی شو پاڼې پاڼې. د دې کتاب مصنف دی محبوب ګل یاسر صاحب. دا د شمالي پښتونخوا اوسېدونکی دی. د ده تعلق د شمالي پښتونخوا چارسدې تحصیل تنګي. شاعر نوم محبوب ګل یاسر د ارواښاد امیش ګل باچا په کور کې پر 12 اپریل 1971 کې زیږېدلی دی. تعلیمي زده کړې تر یمې پښتو پورې دي. ادبي ټولنې قلم قافلې سره یې ادبي تړون دی. دغه کتاب سپرلی سو پاڼې پاڼې. د دې کتاب ټایټل، ډیزاین، کمپوز زیشان شاهد کړی دی. خپرونکی یې قلم قافله ده. چاپکال 2011، شمیر 500، بیا 100 کالداري او د قدرمن محبوب ګل یاسر صاحب درک یا د اوسېدو ځای مالا اخترآباد، تنګی برزۍ، نږدې عیدګاه چوک سره، تحصیل تنګی، ضلع چارسده، پښتونخوا. او د دغه کتاب د ترلاسه کولو لپاره د لیکوال نمبر د ځان سره ولیکئ: 0301303189 030130319898. که تاسو دغه کتاب ترلاسه کول غواړئ نو تاسو سپرلی سو پاڼې پاڼې د محبوب ګل یاسر سره تماس ونیسئ او دغه کتاب ترلاسه کړئ. د ده د کتاب په هکله باندې بیلابیلو لیکوالو او شاعران خپل نظرونه وړاندې کړي دي او پر دا کتاب باندې یوه نوې خبره ده چې تقریبا 11 شاعرانو یا لیکوالو پر دې باندې خپل نظرونه ورکړي دي او په دغه شاعرانو کې سوراب خان، محمدزی، ای کوټ پېښور، شیر بهادر خان اڅکزی، منظوم ستاینه، مختیارالدین ګوهر، سعادت مشواڼی، منظوم ستاینه، زمان قرار پښین، شیرخان درانی، منظوم ستاینه، فضل آیات آیات لیک ورباندې کړی، عبدالوکیل وکیل منظوم ستاینه، شهید الله شاهد منظوم ستاینه، عرب ګل عرب منظوم ستاینه او ډاکټر اشرف خان خټک هم ورباندې لیک کړی دی. په یو منظوم نظر عبدالله صاحب سالک صدارتي واډ یافته چې خوندور لیکوال دی، د ده په هکله داسې وایي: ته د پښتو
د ټکو پلار وختې ته د پښتو د ټکو پلار وختې شعر کې یاسره ته سالار وختې تا سره نشته د الفاظو کمی د پښتو ژبې په معیار وختې او تا د ادب لمن شیرازه کړله تا د ادب لمن شیرازه کړله غزل دې رنګ کړو غزلزار وختې او بیت دې راویش په احساساتو کړلو بیت دې راویش په احساساتو کړلو خپل شعرونو کې نامدار وختې او ته په پښتو او په مذهب مین یې په پښتو او په مذهب مین یې د خدای رسول شه تابعدار وختې او بس دغه کول دی د سالک یاسره بس دغه کول دی د سالک یاسره د پښتونخوا علمبردار وختې نو قدرمنو لیدونکو د محبوب ګل یاسر صاحب سپرلی سو پاڼې پاڼې کتاب باندې بیلابیلو لیکوالو خپل نظرونه ورکړي دي نو د تاسو څخه هم خواست کوو چې د لیکوال سره تماس ونیسئ او دغه کتاب ترلاسه کړئ د نور کتابونه هم چاپ سوي دي خو پیاوړي لیکوال ته یې سپرلی سو پاڼې پاڼې ترلاسه سوی دی چې موږ ته یې ډالۍ کړی وو او نن موږ ورباندې دا خپرونه کوو او قدرمنو لیدونکو بخښه دې وي لهجوي فرق دی زموږ او د دوی په لهجه کې د شمالي پښتونخوا لهجه د موږ بیله ده او زموږ لهجه بیله ده زه به تاسو ته د ده کلام د ده په لهجه کې وړاندې کوم په دې هکله باندې خپل یو دوه شعر هم تاسو ته ډالۍ کوم ستا که پېښوره ننګرهار ته لهجه ورته ده ستا که پېښوره ننګرهار ته لهجه ورته ده زما هم ښایسته لوی کندهار ته لهجه ورته ده ستا که پېښوره ننګرهار ته لهجه ورته ده زما هم ښایسته لوی کندهار ته لهجه ورته ده راسه چې د یو بل پر وږو لاسونه واچوو راسه چې د یو بل پر وږو لاسونه واچوو راسه نن د دواړو و دې کار ته لهجه ورته ده نو په دې هکله باندې له تاسو بخښنه غواړم د ده کلام هم د ده په لهجه کې تاسو ته وړاندې کومه دی وایي نامه د یار چې اخیستلی نشم دغه آواز پورته کولی نشم د مجبورۍ او بېوسۍ د لاسه داد کړۍ چې ماتولی نشم او د غم لړۍ رانه چې تاو راتاو دي د غم لړۍ رانه چې تاو راتاو دي په ډکه خوله باندې خندلی نشم د قام ولس د ناهیلۍ له وجې د قام ولس د ناهیلۍ له وجې هم خپل طاقت ورته ښودلی نشم دغه سرې وینې د مظلوم چې توی دي زه لا وده یم دوی ګټلی نشم صبر کامل باندې یقین لرمه صبر کامل باندې یقین لرمه غوغا خو هیڅ کله کولی نشم یاران مې وایي پرې شعرونه لیکه یاران مې وایي پرې شعرونه لیکه او زه یاسر پرې هیڅ لیکلی نشم نو قدرمنو لیدونکو سپرلی سو پاڼې پاڼې خوندور کتاب دی او د یاسر صاحب بیلابیل او رنګارنګ غزلونه پکښې دي رزمیه د قام د ژبې د ننګ د غیرت ټول اشعار په دې کتاب کې خوندي دي تاسو هم د محبوب ګل یاسر دغه کتاب ترلاسه کړئ او د ده پر غزلونو خوند واخلئ په یو بل کلام کې محبوب ګل یاسر وایي د پښتو ملک شي بې پښتو کارونه د پښتو ملک کې بې پښتو کارونه کیږي اوس هر ځای په پیسو کارونه او شوکې ډاکې دي په رڼا ورځې کې شوکې ډاکې دي په رڼا ورځې کې ښه برابر شو بس د غلو کارونه او ته اسرائیل لږ شان صبر وکړه ته اسرائیل لږ شان صبر وکړه ما ته لا پاته دي یو څو کارونه
او پښتو په نوم باندې پښتو پاتې شوه پښتو په نوم باندې پښتو پاتې شوه دلته لا څوک کوي د شو کارونه دوی د یو بل غوښې بوټۍ راکاږي دوی د یو بل غوښې بوټۍ راکاږي نن مسلمان کوي د سپو کارونه او مخکې ویجاړي به د شپې کېدلې ډاکټر صاحب مخکې ویجاړي به د شپې کېدلې او اوس خو په ورځ کېږي د شپو کارونه او یاسر هر ځای کې مفتی یو ناست دی یاسر هر ځای کې مفتی یو ناست دی په ملک شي زیات سول د فتنو کارونه نو قدرمنو لیدونکو د محبوب ګل یاسر کتاب دی سپرلی سو پاڼې پاڼې تاسو هم دا کتاب ولولئ او دی په یو بل کلام کې وایي ډاکټر صاحب څوک د قسمتونو سره لوبې کړي څوک د قسمتونو سره لوبې کړي څوک د امیدونو سره لوبې کړي څوک په ځمکه پرېوځي ښکته ګوري بیا څوک پر ځمکه پرېوځي ښکته ګوري بیا څوک د چنارونو سره لوبې کړي زړه مې څه شکونه اندېښنې چې خوري زړه مې څه شکونه اندېښنې چې خوري بیا د چا یادونو سره لوبې کړي وګوره زلمي جونه خوشحاله دي وګوره زلمي جونه خوشحاله دي ټول چې د ګلونو سره لوبې کړي مه چېړه خبرې دا د غم ډکي مه چېړه خبرې دا د غم ډکي زړونه د آهونو سره لوبې کړي وخت یاسره ولیکه د غم غزل و یاسره ولیکه د غم غزل ذهن دي شعرونو سره لوبې کړي او قدرمنو لیدونکو یاسر په یو بل غزل کې وایي نه کېږي دلته یارانې د مینې لاسو له نه راځي کاسې د مینې باغ شي مرغو هم اوازونه بند کړل باغ کې مرغو هم اوازونه بند کړل تالا والا شولې باغچې د مینې ادیب د خپل یار د خاطر له مخه ادیب د خپل یار د خاطر له مخه تیاری بیا کړې افسانې د مینې او ما خو دنیا ورپسې وکتله ما خو دنیا ورپسې وکتله چرته کښې نشته هم قاعدې د مینې مالیاره تا که باغ ته پرېښودمه سازې به زه کړمه غونچې د مینې ای ښکليه دا خو ستا د مخ په خاطر یاسر چې لیکي ترانې د مینې قدرمنو لیدونکو سپرلی سو پاڼې پاڼې محبوب ګل یاسر د شمالي پښتونخوا چارسدې اوسېدونکی دی خوندور کتاب دی موبایل نمبره مو تاسو ته درکړه که چیرې دا کتاب ترلاسه کول غواړئ نو د محبوب ګل یاسر سره تماس ونیسئ او دا کتاب ترلاسه کئ مطالعه یې کئ پیاوړي لیکوال به وخت په وخت و تاسو ته د نورو لیکوالو او شاعرانو کلامونه هم وړاندې کوي له تاسو څخه یو جهان مننه کوو په دې سلسله کې را سره مرسته وکئ ویډیو مخ ته شیروئ ستړی پښتون بهاره اتوار و تاسو ته یو شاعر او کتاب سلسله کې د پیاوړي لیکوال دغه کتاب او شاعر تاسو ته وړاندې کوي نو د موږ سره دغه سلسله بدرګه کوي چې ټولو پښتنو ته د خپلې ژبې لیکوال او شاعران معرفي سي خپل شاعران وپېژني او دغه ورمعلومه سي چې په سویلي پښتونخوا او په شمالي پښتونخوا کې بې شمېره او بلا شاعران وجود لري ژوندي دي او تاسو ته به یې موږ وخت په وخت باندې کتابونه معرفي کوو د نننۍ سلسلې په پای کې زه او حاجي روشن له تاسو ټولو څخه اجازه غواړو تر بلې خپرونې مو د الله ته سپارم د الله په امان